این سنگ لاجورد است، یکی از سنگ‌های قیمتی افغانستان در سراسر دنیا مشهور است به سنگ لاجورد افغانستان. اوس مهال قیمتي او نیمه قیمتي تیږې نورو هیوادونو ته په ناقانونه لارو نه بلکې په کور دننه د ازادي داوطلبۍ له مخې خرڅلاو ته وړاندې کیږي. افغانستان به شمار میره که در ولایت بدخشان است. قیمتي تیږو په ارتباط باندې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر خنجان الکوزي له هوریت نیوز سره په خبرو کې وویل اوس مهال د افغانستان د قیمتي او نیمه قیمتي تیږو د قاچاق مخنیوي شوی او په کور دننه د ازادي داوطلبۍ له مخې خرڅلاو ته وړاندې کیږي. د نوموړي په خبره په پنشیر، کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د قیمتي او نیمه قیمتي تیږو د ازادي داوطلبۍ مارکیټونه جوړ شوي چې له دې سره د قاچاق د مخنیوي ترڅنګ په داوطلبۍ کې ملي او نړیوال سوداګر هم ګډون کوي. د قیمتي تیږو په ارتباط باندې متاسفانه په دې 20 کاله یا په دې 40 کاله کې کوم سابوتاژ چې وشو هغه مناطق د ډیرو خاصو او زورورو خلکو په لاس کې یا د مافیا په لاس کې چې هلته زموږ قیمتي تیږې لکه الماسو، زر او یاقوتو، زمرودو، بیروچو او نور پسې هلته پیدا کېدل چې ډیر قیمتي دي. دا به د قاچاق په شکل د اشکالو خصوصا په دغه مرکزی افغانستان، بدخشان، پنشیر، کاپیسا، کونړ، نورستان، لغمان په دغه ځایونو کې به اکثره راوتلي او دا به یا د پکتیا په بعضو سیمو کې دا به ټولې تللي قاچاق پاکستان ته په مالګو منډۍ کې به د پاکستان په نامه باندې خرڅېدلي او په ډېر ارزانه نرخ. اوس خوشبختانه چې د معدن وزارت د دې دپاره مارکیټونه جوړوي، د دې دپاره مشخص ځایونه جوړ کوي. په پنشیر کې هم جوړ کړی دی او همدارنګه د کونړ په بر سر کې په پیج کې هم جوړ کړی دی. اوس غواړو چې په اسداباد کې هم جوړ شي، په جلال آباد کې هم جوړ شي او د دې دپاره د پروسس مرکزونه جوړ شي، د دې دپاره لوی ځایونه جوړ شي چې ټول خلک به د خپل کاڼي دلته راوړي، هغه به ثبت و راجستر کوي او بالاخره د هغه ثبت و راجستر نه وروسته به دا بولي تولیږي، دا به داوطلبۍ تولیږي او د دې د داوطلبۍ په نسبت کې به هغه د دولت سهم خپل ورکول کیږي او د تاجر سهم به خپل ورکول کیږي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت ویاند همین افغان وایي د اسلامي امارات پر راتګ سره په خپل سري ډول د قیمتي تیږو استخراج او ترڅنګ د قاچاق مخنیوی شوی دی. په خبره یې تر دې دمه په پنشیر ولایت کې د زمرودو د استخراج لپاره 1550 کاري جوازونه ویشل شوي دي. په وینا یې تیر کال د 3.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د پنشیر زمرود د ازادي داوطلبۍ له مخې بازار ته وړاندې شوي دي. اسلامي امارت له حاکمیت وروسته د غیر قانوني او خپل سریو د غیر قانوني استخراج او خپل سریو کاملا مخه ونیول شوله. پنشیر ولایت کې د زمرودو د استخراج لپاره جوازونه وویشل شول چې تر اوسه پورې 1550 جوازونه ویشل شوي دي. یوازې په تیر کال کې تقریبا د 3.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت باندې د استخراج شوي زمرود هغه د ازادي او شفافې داوطلبۍ له لارې هغه پلورل شوي دي. او همداراز کونړ او لغمان، بلوچستان ولایتونو د قیمتي کانو استخراج لپاره هم یو لایحه جوړه شوې ده چې هغوی ته به هم اجازه ورکړل شي او د دې ترڅنګ مو په جلال آباد مرکز کې هم د نیمه قیمتي کانو د پلور لپاره یو مرکز او بازار پرانیستو. امارت اسلامی نامده بودن از قبل شکل قاچاق صادر میشه. اقتصادي شنونکي وایي د قیمتي او نیمه قیمتي تیږو لپاره په کور دننه د خرڅلاو مارکیټونو له جوړولو سره به ملي او نړیوال سوداګر په دغه بازار کې ګډون کوي او ورسره به د یادو قیمتي تیږو د قاچاق مخنیوی هم وشي. در صورتی که از سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی در کشور از قاچاق جلوگیری صورت میگیره، بدون شک این میتونه عواید ملی ما را بلند ببره و در پلی از او اگر با ایجاد بازارچه ها به خاطر نمایش و فروش این سنگ های قیمتی و بازاریابی به خاطر فروش ازی به شکل قانونی در داخل کشور بازارچه های ایجاد میشه، بدون شک میتونه از یک طرف زمین کار و اشتغال به مردم ایجاد بکنه و از طرف دیگه میتونه با فروش از او به شکل قانونی به عواید ملی کشور هم بلند بره. ای که اکنون این موضوع قاچاق نمیشه و ای از سنگ ها به شکل قانونیش در داخل افغانستان استخراج میشه و به شکل قانونی از این به فروش میرسه، مطمئنا به یک ارزش خوبتر به فروش میرسه و این مطمئنا که بالای اقتصاد کشور عزیز ما تاثیر مثبت داره.
هم میتونیم که از جهت قانونی استخراج کردن از این بگوییم که اشتغال زایی صورت میگیره و همچنان به یک ارزش خاص فروخته میشه. قبلا که ادعاها به این است که قاچاق میشده و مال قاچاق کسی به قیمت خوبتر نمیخره و به شکل غیر قانونی از وطن ما خارج میشده که ارزشش پایینتر بوده، اما اکنون به شکل قانونی اگر به فروش میرسه چی در داخل کشور و یا خارج از کشور به یک شکل خوب به قیمت خوب به فروش میرسه که مطمئنا به روند اقتصادی کشور ما ارزش خاص و مهمه داره. په تیر وخت کې د افغانستان قیمتي او نیمه قیمتي تیږې په قاچاق ډول ګاونډیو هیوادونو په شمول نورو هیوادونو ته صادرېدلې او له هغه ځایه به د هماغو هیوادونو په نوم نړیوال بازار ته تلې، خو د اسلامي امارت په راتګ سره یا د چاره په ټپه درېدلې او د قیمتي تیږو د قاچاق مخنیوی شوی دی.